د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو په 9 عمومي غونډه کې په خپلو ویناوو کې د دې هیواد د اقتصاد احیا په موخه له افغانستان سره همکاري د سیمې د امنیت تضمین لپاره اغېزناک لامل بولي. رشید مرادوف همداراز ټینګار وکړ چې نړۍ باید د افغانستان د بشري مسایلو برخه کې دغه هیواد سره همکاري وکړي. په سیمایي اړخ کې تر ټولو مهمه خوځښت د امنیت تضمین، د اقتصادي بیارغونې، د ټولیز وضعیت ښه کېدو او د بشرپاله مرستو د حل برخو کې د سولیز او رغنده کار پیلېدو په موخه د افغانستان په مسیر کې همکاري او افغانستان د خلکو هیلو څخه ملاتړ دی. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر همداشان په دې وینا کې د ګازو نلي کې نوري فایبر او د اوسپنې پټلۍ پروژو پلي کېدو ته په اشارې سره وویل چې هیواد به له افغانستان سره بشري همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان خلکو ته د ترکمنستان بشرپاله مرستې له هغې ډلې د ټولنیزو اسانتیاوو وړیا بیارغولو، زموږ په هیواد کې تحصیلي بنسټونو کې د افغان زده کوونکو لپاره د زده کړو برابرولو برخو کې دغه راز دوام پیدا کوي. په عمل کې ترکمنستان د افغانستان خلکو سره په یووالي کې خپل پیاوړی دریځ اعلانوي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي د افغانستان بنسټیزو برخو کې پانګونې لپاره د هیوادونو ګډه همکاري به لوی اقتصادی تحول رامنځته کړي. اگر سازمان ملل و کشورهای منطقه به خصوص ترکمنستان و دیگر به اساس یک مکانیزمی بزرگ، یک برنامه‌ریزی اقتصادی در افغانستان در خصوص سرمایه‌گذاری و زیربناهای افغانستان بکنند و یک تحول بزرگ در اقتصاد و در تجارت و در شکوفای افغانستان خواهد آمد. چون در افغانستان مسئله زیربناها کمتر مورد تطبیق قرار گرفته و مورد توجه قرار گرفته و ما هم بسیار به ضرورت داریم، بهتر است که برای به سوی سرمایه‌گذاری بس طرف زیربناها که خود زیربناها در حقیقت زمینه‌ساز اساسی تولید و افزایش تولیدات و عرضه و بلند بردن سطح مصرف میشه. دا په داسې حال کې ده چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د افغانستان روانو ستونزو حل لپاره د نړۍ پر جدي پاملرنې ټینګار وکړ او ویل د افغانستان ننګونې د سیمې پر امنیت او ټیکاو اغېزناکه دي.